تازه ښکلی او د خوشحالۍ څخه ډک خبر. ګرانو کتونکو السلام علیکم. افغانانو باندې ډیر سخت وختونه تیر شول. د ژوند ډیر عمر جګړې کې تیر شو او ډیر خلک همدې جګړې د ګڼو ارمانونو سره له خاورو لاندې کړل او ډیری د مړو او ژوندیو ترمنځ پرېښودل چې آن اوس هم د مرګ ارمانونه کوي او له همدې کرغېړنې جګړې له لاسه مو ښارونه، کلي او کوڅې له غریبانو ډک شوي دي، ځکه د کور سرپرست او د کار خلک یې له لاسه ورکړل. خو تازه او ښه خبر دا دی چې انشاءالله اوربند کیږي. پاکستانی رسنۍ وایي وسلوالو طالبانو د پاکستان د فشار له امله افغانستان کې نه اعلان شوي اوربند سره توافق کړی دی. یو لوړپوړي پاکستانی چارواکي ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي دي طالبان چمتو شوي دي چې د پاکستان په غوښتنه افغانستان کې نا اعلان شوی اوربند وکړي او تختو تریخوالی راکم کړي. د ورځپاڼې راپور کاږي پاکستان پر طالبانو جدي فشار وارد کړی دی چې د سولې خبرې له پیچلتیا بهر او نا اعلان شوي اوربند ته غاړه کیږدي. سرچینې وایي امریکا هم له پاکستان څخه غوښتي چې طالبان باید د سولې د خبرو له بیا پیل وړاندې اوربند ته اړ کړي چې هماغسې وشول. اروپایي ټولنې هم تېره ورځ طالبانو سره د سولې خبرو بیا پیل لپاره اوربند اړین شرط یاد کړی دی. ایکسپریس ټریبیون لیکلي چې د سولې په راتلونکي پړاو کې به ممکن انس حقانی او نور طالب چارواکي له زندانه خوشي شي. ګرانو کتونکو ډیره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه پورې وکتله. کومه ویډیو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ.